ښاغلي اسرار احمد شاکار صاحب او د ښاغلي ګل محمد ګران صاحب سره ناست یم، نو داسې به کوو چې د دې اسرار احمد شاکار صاحب نه به د مزیدار غوندې غزل اورو او تاسو هم ترې نه خوند واخلئ. شاکار صاحب جی تاسو یو مزیدار غوندې غزل د کتونکو ته ووایئ. دا یو غزل دی او مطلب دا وجود د محبت کې چې تحلیل ته رسیدم، وجود د محبت کې چې تحلیل ته رسیدم، ما داسې کړه محسوسه جوړ تکمیل ته رسیدم. او هر ساز کې د ښکلا کې د بلها بلها رنګونه، هر ساز کې د ښکلا کې د بلها بلها رنګونه، نور هم په ښکلا رنګ شوم چې جمیل ته رسیدم. مننه جی. او چې عقل عقیده مې دواړه یو کړو نو دا حال دی، چې عقل عقیده مې دواړه یو کړو نو دا حال دی، ایمان رانه ضایع شو چې دلیل ته رسیدم. شاکار صاحب ډېر مننه جی. او یو جاج مې د ځان واغېست ځان مې لرې کړو له ځانه، یو جاج مې د ځان واغېست ځان مې لرې کړو له ځانه، نږدې وم اصلیت ته چې اصیل ته رسیدم. او زه نښه د عبرت یم خلک ما ته ګوته نیسي، زه نښه د عبرت یم خلک ما ته ګوته نیسي، خپل عشق معتبر کړم چې تذلیل ته رسیدم. ډېر ښه شاکار صاحب ډېر ښه. او زه نښه د عبرت یم خلک ما ته ګوته نیسي، خپل عشق معتبر کړم چې تذلیل ته رسیدم. او نه سترګې مې شوې یخې او نه خوله زما خوږه، نه سترګې مې شوې یخې او نه خوله زما خوږه، زه هسې سنگ میل نه سنگ میل ته رسیدم، نه سنگ میل ته رسیدم. او نفسي ډیوې مې مړې کړې د ارمان په میکده کې، نفسي ډیوې مې مړې کړې د ارمان په میکده کې، هر داغ مې شو روښانه چې قندیل ته رسیدم. زه شاهکار ولاړ یم د جمال حیرت کده کې، زه شاهکار ولاړ یم د جمال حیرت کده کې، ستانوم په هره پاڼه چې تفصیل ته رسیدم. مننه جی. ډېره مننه، ډېره مننه شیخ صاحب. ډېره مننه شاکار صاحب، ډېره مننه.